چاوي چې زه کاروبار کومه خو کاروبار باندې نه پوهېږم. بعضې سړی ویرونو نن خو د ماده پرستۍ دور ده که نه، وایي کاروبار کوم خو کاروبار باندې نه پوهېږم او کار کې مې برکت نشته، چې څه کومه نو هغه تنخوا باندې او هغه پیسو باندې او هغه کاروبار کې چې لګې یم ګزاره مې پې نه کېږي. علماء کرام فرمایي چې کم سړی د هر مانځه نه پس 100 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم وایي، د هر مانځه نه پس 100 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم، الله پاک جل جلاله به د دې انسان په کاروبار کې برکت اچوي. رونو بسم الله کې ډېر برکات دي. نو کم سړی چې بسم الله الرحمن الرحیم وای د هر مانځه نه پس نو الله پاک جل شانه به په کاروبار کې برکت اچوي. او یا علماء کرام فرمای کم سړی چې د انور خاطه په ټیم کې 300 مرتبه درود شریف وای، 300 مرتبه درود شریف وای، کم درود شریف چې موږ په مانځه کې وایو او هغه بیا بل درود شریف وای او 300 ځل بسم الله الرحمن الرحیم وای، نو خدای پاک جل شانه به زر تر زره د په کاروبار کې ترقی راولي او مال کې به انتهایی اضافه الله پاک جل شانه وکي. خو چې کم سړی پابندۍ سره دا وای 300 ځل درود شریف او 300 ځل بسم الله الرحمن الرحیم، الله پاک جل شانه به د په کاروبار کې برکت واچوي.